دایا د خانانو په شانتې به بس ناستې یتړیا ولې دې دا به برباد یې کړو. خفه به ناست نه یم اخواره د سنټر نه راشي او ته دونه خو په رښتیا هم بوډۍ نه یې چې بوډۍ چوکاټ سر ته ختې الله په وجود دې چې تړته پیغام د دې خپلاتون نه خوب نو کړ چا بکړه بنا د اخته دې چې کې مامي لګیا یم کنه خو تا داسې زما دا کار نه ښکاري ما له خو لږو سترګې مې راتې کړي شین خشاک الله ته دې د منی جوړ په کور کې ناته طالب دو سلندر راوړم خدای دې تباه و برباد کا خواره لاړ شي سنټر نه د سنټر نه دلته راشي بیا تا له پخلیم کوي بیختی ستاسو سنټرو کې چې سنټر ښکته او سنټر برکو د سنټر ټیلیفون واپس راغی چې په منډه به ختای ستا خو په دې خفوسو نکریزې نه دي پورې په خپله به پاسېدلی وې کړی به دې وې که ماماجي خیر دې بس پرېږده یې کومه یتیم د سپېړ عادت دی زه د دې خبرو عادت الله ته مه کړه اوښکې او ما ته مه وایې په قهر اخته شي جینۍ د دا چېرته ډېره غلط قدم مکاره نه کېږي ده. خدای دې تباه که دویم مرچکې پړته پړته دې خېجي که خبرو ته مې غوږ ده والو اوښکې مه وایې او مکارې اقه مور لورې که نه مور دې دقسې مکاره وه ای ښځې چپ شه پالج به دې وایي پالج او هغې خوارې تا ته څه ویلي دي ما ته څه ویلي دي دا ما سره دقسې دا څار ما سره لاندې وتې او ما سره یې هغه وکړه چې هغه زما نه هېرېږي نامي تا ته ما څه ویلي دي دا دونه ته راخو را باندې مه وایه ماماجي قسم درته خورم که زه دې له جواب هم ورکو ولې نه راکوې الله یو سړیا ما ته تا به زه په ده د کوره وباسم الله سنټر ته چې تلې ما ته دې څه وویلې بیختې ستا د سنټر دا به سنټر ته هم د ننه پت نه شي وی نو ښه خبره ده چې په کور کښېنم که نه تاسو خو زما ګټې ته ناستې یې الله ولې موږ تا ګټ ته پت نه یا نازکې د خانانو کره خدمت دا وایي دا چې دا به ما د کور ستا چې کوم وخت کې ځواني وه هغه وخت کې مې د کوره نه ایستلي اوس خو د لاسې د سفر میز ساده شوې ده خدای دې په قهر اخته که چې په خپې دې په قبر کې دي لږه ګزاره کوه اخو نو چې په بلې ما به څپیا چې قاضي پټي کې به ولاړ وي څلکوره دیواله ما ته به د دې چې په مینه مینه کتل هغه یو ورځ چې د ځان نه خپه وواله بس لیونوس پوچې چلې ومه په هغه وخت چې په تا مینېدمه لیونوس ماماجي والا مامي هغه شکور مې راتې چېرته ایښی دی هر سوړ یو کوټه کېږدي ولې دا به دې کور کې به زه راخلم نه ولې ته راله که نه ولې چې ما کېښود ولې ستا په لاسونه کړي تې نو چې پاته هغه نغري ته کېنه اوس پوه شوه چې راکوځې که ځان ته م واچوه ډوډۍ او ترکاري م ځان ته خیر واچوه دې بیا به وخوري وروستو ولې بیا وروسته وخوري نه خیر دې تاسو وخورئ پاته یې جینۍ پاسم مامي پاس قهر اخته شي ځوانه جینۍ د غلط قدم به چېرته کېدي خدای دې په قهر اخته که لږه ګزاره کوه بیختی خو چې زه پې څه کوم کېدي دا به چرمېږي زه نه چرمېږم واقعي خبره ده یتیم د سپېړ عادت دی د نغري په غاړه کېنالته وخوره څنګه خشته دواړه کېناستل یا الله نو که مامي مې پردۍ لور ده نو ماما خو مې خپل دی که نه میکاپونه خو نه چې کېږي نن سبانې جنکې بس میکاپونه جوړېږي هغوی د کور د کار خو نه دي نو خورم زخر دې وخورم په داسې روټۍ به زه څوکم چې د اوښکو ډکه روټۍ خورم د دې نه نه خوړل ښه دی الله دې زار کوې خوره که نه نه خورم مامي زړه ته مې نه کېږي تاسو وخورئ ته دې زړه ټک پک وچوه کله کوی چرګان وخوري او ګډان وخوري چې غټ شي موږ چرګ پخ کړی دی نسه پې د اوښکو ډکه روټۍ ده د دې نه هغه شړشم غاندلي دي خو په نیاز او په پیاز دي الله نو چې مور پلار دی غشتل نه زه به دې به غشت دی چې ته ورته راغوڅې ویر مه ویوه یاره دا ډوډۍ به پرېږدم اورې او زه ایرې وخا خدای دې تباه و برباد کړه چې کونټۍ راوړم او دا سر دې وم کېنه مه کوه ماماجي مه کوه راکه کارانه ګورې خدای دې تباه کړه چې تباه کړي مامي خیر دی که نه
نو خبره خو تر باندې کړه تا په ما لړز کړې روکچا دوزه په دې دروازه کړ دوزه وبس مامي لاړه بشم ډېره لرې به لاړه شمه په جدای بد دردیږي اخر زړه دې کنا پتا پسې خو به پړسیږي وای اخر زړه دې کنا صحیح شو میډم ولې نه روان یم ها هلته د کور کارونه شي ناوخته شي که نه وایي نو تا ته پته نه لګي د مامي او د ماما د لاسه چې په ما کم ظلمونه کېږي خفه نه شي میډم بس دا د روان یم په لاره یم ښه تو مجھے قبول میں تجھے قبول اس بات کا خدا گواہ نازک یو پرسنل خبره مې سره کوله د عالمي خوشاله بھائی ته په خبره نه پوهېږې چې ته بار بار زما مخې ته راځې خبره پکې چا راوځي په خبره خو ته نه پوهېږې نازکې په ما کې څه چل دی د ګل غونډې کې ځواني مې ده د چنار په شانتې مې ونه ده ولې څه چل دی راکې مړې ولې دا خشته به داسې ستا په شانتې به دې سترګو ته دې وګوره دې پوزو ته دې وګوره دې دا نه ګړوازې خولې ته دې وګوره یا دا سړي غونډ دغه شان بدرنګ شی نه وي الله پاک له ښکلې ښکلې ښځې ورکړي ولې تا لیدلي نه دي څه نازکې په صفا صفا الفاظو کې دې پوه کوم یا بدله چې کومه ده دغه ماما ولمه او یا بدله دا مامي ولمه د دې نه بس خبره ده چې ته ما ته ښه وکړې او د مینې اظهار راته وکړې یو پېره راته ووایه راته وی په شال کې کله د شړې پیوند نه دی لګېدلی مخ ته دا مردار رخشه زه به اوس ستا په ډولۍ کې کښېنم او زه به تا ته د مینې اظهار کوم سپک مې کو سم مې سپک کا والله کومې پروي خودونه درته وایم چې د مینې اظهار به راسره کې نازکې خوبونه دې راله ارام کړي دي خوبونه بس درته مې ویلله چې آی لভ یو آی لভ یو ته خیر دی خېټ ووایه ما ته پته درته ویلې نو خو ته ته آی هیټ یو ویم ولې ته د مینې قابل انسان یې کو ته ما ته آی هیټ ومې که نه نازکې زما په زړه کې بهارونه ستا شي بهارونه ته زما نه څه خبرې مړي زه تا له بنګله اخیستی شم بنګړي هم دله اخیستی شم دا سرخي هم دله اخیستی شم هر یو شیز دله کولی شم ستا دپاره به چې کوم دی زه په لارو کوڅو کې پاپړ خرڅوم او تا به ساتم خلک څنګه وي په لار کې مې د شپې خو خاوند مې د خشتي او زما په زړه کې چې څوک دی که نه د زړه سکواټر نه دی چې هر سړي له پکې خلک ځای ورکوي مړې ورکشه ستا زړه خو چې باتروم دی مسلمان یې دومره ګنده دی زما ته پاکه او سپینې که او ما سره مینه وکړه بس مړه نو چې څه درته ویم سپېړه در نو باسم نو بیا به د محلې دا خلک وایي چې د دې نه سپېړه وبېسته تا ته خلک ساده باده انسان وایي الله به دې کږه وږه کي په ځوانانو باندې څوک لاسونه نه چوتئ ښه دا وره واوره څوک په مې وبیني هسې شرم راپسې اسم د کور نه خو رادقه شان لړستړې خپل مور پلار مې نشته د ماما او د مامي د لاسه مې پړو پولې ولاړې دي نو که چا ولیدمه نو بیا به سي زه یمه که نه دا خاوند خو دې لا ژوندی دی چې دا کله د تورو خاورو نه لاندې شي که نه بیا چې هر څه کې کوه خو اوس درته دا وایم چې خوښه مې مړې بس ډولۍ درته غواړم بس که که نه مړې یالله وی خوله مه عصبه ډېر په دې ښکارې الله یا غر کچما ډوبه چما یتیتا کولا لزمای ما شرمیا کی تربیت کوچا ورکشه مړې اله ته کوچا څنګه نه وای خو یتیتا کو ځګر کړه وای کل کډوبه دیوانی پیریان نه راځه مامي ما څه کړی مامي د الله ری تباکا ما مړه والله دا ډېره دا دلته څه کول یا تاج ما شرم پت راغستې وه مامي څه پری وری دل زور کیا کل کا غار کچما مامي د خدای لپاره ما سم نه دي کړی په لاره تلمه تپوس یې کو اوس پدې کو کچما دروازه کوتا تا وځل نه قال کوم په ماما کوم ما پته د کور ونه کلی ما بنوم بیبي راته روکا چیا کل کا ودرېږه لږه سینه ولې څنګه په منډه یې هېڅ چل هم مې نه دی کړی څه چل خو به ته به سپوره په مخه کړې ته خو مړه والله کومې سم کړي سترګې به هم په خپله وی او مینه هم د سره د کومه بیا په خلکو پسې مور هم راولي وی دا مې
مامي ده لکه نو په خبره خو مې پوه کړه زلیخي کتاب راته ډېر کې د سن نه خبره کوه څه چل شوی دی بیا به درته ووایم که نه مرچکي ماما ته اوس زما نه څه خبرې په ما به شاته د بارودو زور دی بارودو څه چل شوی دی د خدای مسلمانه دماکه راباندې وشوته دماکه راباندې نه ده شوې درته مې ونه ویل والله که مې ورته سم ویلي و صرف مې ورته دونه پورې ویلی یم ما خوښ کړه ویزه څه وایم او دا باجه مې څه وایي باجه دې کنټرول کړه که نه مرچکي ماما باجه دې کنټرول ساته هلکه کومه خواته وه خبره کوه څه چل دې کړی دی ستا ما سره د دې خبرو سم نشته څه لانجه به دې جوړه کړي خو چې څه لانجه جوړه کړې بیا به د منځه زه شرمېږم والله ته به ولې شرمېږي ته باډو شرمېږي نو زه پوه شه زما کار پوه شه نه مړه خو پاندونو له روان دی پاندونو له منډې دا څوک دي ما ته څه پته ده ما ویل کو پیاز دی نه پیاز سره چې کاندل ماندل څه چل دی والله مرچکي بابا هغه ورېری نه ده ورېری ده کوخوار ځای ده په لار روانه ما وتېل مال ما سره مینه وکړه که نه و د خدای کمبخته د سړیتوب په ځای خو تاسو چېرته د ملا سره ستا تعلق نشته چېرته جومات ته لانګړې خو چې ګورو څه ډنډه خټه دې لړلې مړه مرچکي ماما اوس مې دې ډنډې نه خلاص کړه هلکه ما د پیاز کار وکړه رخصه ځه زه به پیاز سره خبره وکړم خو زه اوس پرې باندې ریښې ګوره هغه خو د مرچو په څټه ناست تېر وخت خزه بس ټیک ده خو ورته ووایه هغه ته هېڅ هم نه دي ویلي وی په سړیتوب چې ګوره کمبخته خزه بس ټیک ده مرچکي ماما نو پلار هم راله نه کوي مور هم راله نه کوي چې په خپل هم جینکو ته د مینې اظهار نه کوم نو آخر کوم به څه هېڅ ته به دغه شانتې لوڼ غټ شم په دوغ پورې باندې او بیا به دې پاتوخ په باندې وړي په چا باندې به وړي چې دا مخ سر د لوران کړي خزه بس صحیح ده مرچکي ماما اوس مې د دې مصیبت نه خلاص کړه ښه او چا ته ونه ویل چې تنور کې پټ شوی دی ګوره ښه مامي وای دا شرم لا پاتې یو کړي ما پتا ته ویلې خو تاسو باندې منلا وای خوبونه مې رښتیا شوې یا چې تاسو شرم پسې راغته ما خدایا وخت تېر کړی خدای دې تباه کړه رینګه رینګه دې خېجې څه چل شوی دی یا سړیا بس کنه وای تا به په یقین کو تا به ویدا دا څه مقصد ہے ولې ای ګلونه وکړل ولې نازکې څه وایي بابا د دروغو تهمت را باندې دروغ تهمت پس دې خدای دې تباه کړه ځانه دې چنګړۍ سازه کړې ده لږ صبر وکړه تا پاکو څه چل شوی دی وداس نن ورنما انا مالا کچاړ وای داسو په خپل مړه مې خبره باندې مې پرې کړه مړه مې کستا کړ تر غلم کنه مالک پیکه په خبره ای هغه شینټک سره ولاړه وکنه شینا سره وې دې څه خبرې کولې خدای دې دا درې جیره به خوله ورکه کړه زه خو لیونی سړی دی نو ولاړه وه نو ولاړه څه چل وشو الله مې لیونی سړی دی دې ورته مې وي چې ما د سره د کوره وتښتم مامي یا الله خیر مې بوله مخکې به په جینکو څه چل کېدو اوس په بوډېګانو څه چل کېږي یا الله خیر اے مامي بسم الله تاسو ما کوټه ما کوټ ما ته وبراچه خپل کدا چاوي ته ما په خبره پیکه نازکه څه چل شوی ما پیکه ماما چې سنټر تتلم هغه شینا په لاره کې ودرېد نه خدا ته پته نه چې لیوانې ده تپوسونه کول دی کې مامي راغله مامي ما ته وویل تا به سره د مینې خبرې کول وای دا دې چې دروغجنه ده یا سړیا ما خبرې ته تلک واشه دې ورته وي دې مامي او دا مامي ماما مې په ما زیاتې کې دا ما دې سره چېرته ترخه خبره کړې ده زه به دوی شرمومه زه په دې مقصد دې کوټه راغلی یم زه به تا سره تختمه وي که دا ما په دې کلي کې ونه شرموله نو بیا وکشه دا تعلیم یافته جینۍ ده دا داسې نه کوي یو شینا خو قمقل سړی دی چې ویې ویل نو څه چل شو خو ما ته وایي ته مې خوښې
That's sinakamakal na de khodwana des minta sana kamakal jud kuri di watawi viraj twa ki bas tum zan tula ka wo zamala دا تهمتونه ملګوه ماته ته معلومه وې په دې تیرو عمر به نه زه لاړ شم او ته کښېنه په دې کور کې ya sariya te charta laal ko kar kachu maya chi nahi daawale ए मामी چې ستا خپل بچي وي نو تا ته بدن د درد پته لګېدلې وه mana da kul bachu pi gur mara ka ma bachi badi tinu ta mur da katewa الله پېژندلې الله دې د دې نه نور هم زیاته کړه alaj ma kur ki naste zauza ruka shaga ze pakka الله دې چېرې خوشحاله مه کړه تا هم څه تهمت نه دی خرڅ کړی په دې سپین سر بدنامه شي alaj na bata tapi mata te ma pa nazar ke wala kuntul ma pa nung bibin ta tar baja ka kum cha ka bacha kori